نبی صلی الله علیه وسلم موږ د هر شر نه بچ کړي، هغه راته ښودلی دی. هر شی چې موږ ته ضرر راکوي هغې نه موږ منع کړي. هر خیر چې دی هغې راته ښودلی دی چې دا کوئ. دغه معمولي خیرې چې وي په دې نوکانو کې وي، دې آلاتو باندې دا اوس ښکاره ښکاري چې په دې کې داسې جراثیم ژوندي شته دی. دا چې اوس یو سړی هغه خوراک کوي او دا تېرېږي، دا څومره ضرر هغې ته رسوي. محترمو، نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته یو لارښوونه دا کړې ده چې دا خپل نوکان دا مه اوږدوئ، او دا من سنن المرسلین ذکر کړی ده چې د ټولو انبیاو د سنتو نه او د طریقو نه یو دا وه، لس په یو حدیث کې دي. یو پکې دا ده چې تقلیم الاظفار، نوکان کټ کول. دا به چې هر یو مسلمان کټ کړي، ډېر مسلمانان داسې وي او بلکې لږ به وویو او بعضې به وویو چې هغوی دا نوکان اوږده پرېږدي، یا خپل شوق لري یا کفارو سره مشابهاتي وغیره، هر څه چې وي دا هر څه به موږ شاته وغورځوو، خو په دې وجه به یې کټ کړو چې موږ ته خپل نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا کټ کوئ. همدغه رنګې د ټولو پیغمبرانو طریقه وه علیهم الصلاة والسلام. اوس دا به مسلمان خامخا کوي، لیکن په دې اوسني آلاتو کې هم تاسو چې وګورئ سبحان الله، او دا به کې صحي فایده ده. نبي صلی الله علیه وسلم موږ د هر شر نه بچ کړي، هغې راته ښودلی دی. هر شی چې موږ ته ضرر راکوي هغې نه موږ منع کړي. هر خیر چې دی هغې راته ښودلی دی چې دا کوئ. دې کې دا اوس ښکاري بیل دغه معمولي خیرې چې وي په دې نوکانو کې وي، دې آلاتو باندې دا اوس ښکاره ښکاري چې په دې کې داسې جراثیم ژوندي شته دی، داسې حشرات پکې ژوندي دي. دا چې اوس یو سړی هغه خوراک کوي او دا تېرېږي، دا څومره ضرر هغې ته رسوي. نه هم په دې کې صحي مشکل دی، او همدا دی چې د الله د پیغمبر علیه الصلاة وسلام بلکې د ټولو انبیاو علیهم الصلاة وسلام د طریقې نه خلاف دی. دې نه باید چې موږ او تاسو ځان وساتو، هم به آخرت وګټو او هم به خپل صحت وګټو. دنیا کې هم صحت ښه او په آخرت کې هم صحتمن او د عذاب او د مشکلاتو نه بچ.